السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ لره، الله تعالی مو تل ژوندي او خوشحاله او کامیاب لره. دوستانو، نن د مونږ وظیفه ده، دا وظیفه د هر قسم د دښمن د ناکامولو لپاره ده. غواړئ دا وظیفه وکړئ د دې لپاره چې ستاسو دښمن ناکامه سي او هغه کس چې تاسو ورڅخه په خطر کې یاست، تاسو ته خطر رسوي. دا وظیفه د دې لپاره مجرب عمل ده. له دښمن څخه د حفاظت لپاره دوستانو د دې یوې وظیفې عمل وکړئ. ان شاء الله هغه دښمن به ستاسو چې وي هغه به الله تعالی ناکام کړي او نیست او نابود به سي هغه ستاسو دښمن. دا وظیفه دوستانو دا ختم خاص او خاص د دښمن د ناکامولو لپاره ده. هغه مقابل لوری چې غواړي تاسو ورباندې بریالي سي، تاسو ورباندې کامیاب سي، د دې یوې وظیفې په برکت به تاسو ته الله تعالی پر هغه باندې بری درکړي. که په ژوند کې له هر چا څخه په خطر کې یاست، په وهم کې یاست چې هسې نه دا به ماته نقصان ورسوي، یا هغه تاسو سره په یو مشکل یو جنجال کې اخته وي، یا تاسو ته نقصان رسونکی وي، یا ستاسو اولاد ته نقصان رسونکی وي، یا ستاسو کاروبار ستاسو روزګار ته نقصان رسونکی وي، په یا داسې بل د زندگی په یو چارو کې تاسو ته نقصان رسوي، کوشش کوي دی تاسو ته تاوان رسوي او هغه ستاسو دښمن او تاسو غواړئ چې هغه ناکام سي، د دغه یوه وظیفه وکړئ. ان شاء الله الله تعالی به تاسو ته پر هغه دښمن باندې کامیابی در نصیب کړي او تاسو به پر هغه باندې بریالي کړل شئ. دوستانو، دا کوچنی آیات ده د سورة البقره. سورة البقره د قرآن شریف دوم سورت ده. د دغه سورت کوچنی آیات ته د دې وظیفه در سره شریکه کوم. په هغه وخت کې وایاست چې کله له دښمن سره مخ کېداست، یا په هغه وخت کې وایاست کله چې له چا څخه سره مخ سواست او تاسو له هغه څخه خطر درلودی، یا ستاسو کاروبار یا هر څه ته و، یا له هغه وخت کې وایاست کله چې تاسو پر یو کار باندې تلاس او تاسو ته دا ډیر مشکل ګران کار و چې دا انسان خود داسې بې رحمه انسان ده چې آیا زما کار به راوکړي که به یې نه راوکړي، دا انسان خو داسې بې رحمه ده چې آیا پر دې ځای به ما پرېږدي که به مې نه پرېږدي، دا انسان خو داسې بې رحمه ده چې آیا زه به له ده سره چې په کم کیس په کم جنجال باندې اخته یم، آیا زه به پر دې باندې بریالی سم، آیا زه به پر دې کامیاب سم که به نه سم کامیابه. نو تر دې مخکې چې ځئ دا وظیفه هم کولی شئ. کله چې له ده سره مخ سواست هم چې دا وظیفه په دغه وخت کې بیا وکړئ، خو بیا ډېر ښه کار ده، ځکه چې په دې وخت باندې دا وظیفه پر دغه ځای باندې ډېر زر تاثیر کوي. په دغه ځای کې دم په دم په هغه ساعت به تاسو ته الله تعالی پر دغه دښمن باندې بری او کامیابي درکړي کوم چې تاسو ورڅخه په خطر کې واست. دوستانو، وظیفه ده د قرآن شریف یو سورت ده چې سورة البقره دغه یو آیات ده. هغه آیات مثلا دا آیات ده صم بکم عمی فهم لا یرجعون. بس دا کوچنی آیات او دا وظیفه دوستانو په هغه وخت کې هم کولی شئ کله چې پر یو لار باندې روان یاست، خطرناکه د وهم لار وي او ویره ډیره وي، یا مثلا له غلو څخه ویره وي، یا د غلو پر لار باندې روان یاست، مثلا موټر چلوئ، ګاډۍ چلوئ، سفر کوئ او هغه لار د غلو وي، او یا داسې وي چې پر داسې لار باندې روان یاست په هغه لار کې حیوانان ډیر وي، له حیوانانو څخه ویریږئ، نو غواړئ چې له هغو حیواناتو څخه هم الله تعالی تاسو ته امن در نصیب کې او نجات درکړي. مثلا هغه چې داسې حیوانان چې خوړونکي وي انسان ورڅخه بیریږي، نو د دغه په وخت کې هم دا وظیفه وکړئ. انشاءالله هغه به الله تعالی ړانده او کاڼه کړي او تاسو ته به ونه ګوري. یا غله دي پر لارې باندې تاسو روان یاست، مثلا پر خپل مال در سره وي، پر خپل څه د سره وي، پر هغه باندې ویره لرئ، له هغه مال څخه پر هغه مال باندې له هغه دښمن له هغه غله څخه ویره لرئ، نو دا په دې دوران کې وایاست انشاءالله الله تعالی به هغه غل چې دړند او کوڼ کړي، هېڅکله به تاسو ته ونه ګوري. دوستانو، بس دا وظیفه ویل کېږي 22 واره. بس هر وخت له دښمن سره مخ سواست، یا مثلا د غلو پر لار واست، یا مثلا په یو کار کې پر یو دښمن باندې کامیابي غواړئ، مثلا دا وظیفه په هغه دوران کې وکړئ تقریبا 22 واره یا 25 واره، مثلا تر 150 له 100 تر 150 واره چې هر څونه ویلی شي په دې دوران کې ووایاست. پر هغه کس چې تاسو ته در نږدې ورباندې جف یې کوي، یا هغه حیوان چې تاسو ورباندې بیریږي د خوړلو نو ورباندې جف یې کوي، هغه که هر څه وي، مثلا مار، لړم یا داسې سپي وي،
وي له څخه په ډار کې یا سوام یا سر باندې جوف کوي یا هغه دښمن چې تاسو خو ویره او سر لري پر هغه باندې جوف کوي یا پر دښمن باندې کامیابی غواړي په یو کار کې مثلا چې تاسو ویره ور څخه لري پر هغه باندې الله تعالی تاسو کامیاب کی پر هغه باندې ور جوف کوي یا مثلا دی غلو پر لار باندې روان یاست بس دغه وایاس پر ځان باندې جوف کی ان شاء الله الله تعالی به تاسو ته امن در نصیب کی او الله تعالی به تاسو په خیر او عافیت سره تر خپل منزل ورسوي نو لہذا دوستانو دا وظیفه او تقریبا ل 100 تر 150 واره په دغه دوران کې وایاس پر هغه باندې جوف کوي پر هغه حالت باندې یا پر ځان باندې ان شاء الله تاسو ته الله تعالی کامیابی در نصیب کی دا و دوستانو دا وظیفه ول الله تعالی دوی چې تاسو خو کسي تر بلې وظیفې پورې د خدای فامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته